نجیب الله شینواری سپیکس نه انډیا ورسز پاکستان یو ځل بیا تیر ځل لوبه باران وخوړه دا ځل هم لکه د نن لوبې په شانتې ویلو چې باران به کېږي باران ونه شو خدای دې وکړي چې سبا لوبه کې باران ونه شي او ښه سي زړه د خلاصه یو ښایسته مقابله وشي پاکستان ټیم بیلنس ټیم دی زما په نظر باندې دغه بیټینګ چې دی صرف یو ګوره زه خو بار بار دا خبره کوم دا ډیره مهمه خبره ده د افتخار او آغا سلمان ترمنځ یو که ځکه آغا سلمان خپله دا بې طریقې چې دا داسې ریور سویپ دوه ځل پې اوټ شو او تیر ځل هسې لږ معمولي دغه کې ایثار شو نو ښه به دا وایي چې پاکستان یا عبدالله شفیق او یا لیفټ هینډر سعود شکیل دي دوه کې سالډ بیټسمین ولوبئ هیڅ ضرورت نشته ورته چې دوی په دغه باندې آغا سلمان باندې لس اووره نه کوي هسې بیټینګ ورباندې وکړي هغه پنځه شپږ اووره ورته چاچا کولی شي آی تھنک پاکستان ټیم به ډېر ورسره سټرانګ شي فخر زمان دې کال ګوره فخر زمان همیشه هم داسې اپ اینډ ډاون دې کال یې سینچریانې مو والې مګر کرکټ نن سبا داسې دی چې یو څو لوبو کې لوبې ونه کړي د خلکو تمه دا چې هر گیم کې باید کم از کم هغه سټارټ ورکړي سپیشلی چې اوپنري چې سلیزې وهي نو دا شل دېرش رنزې باید تا ته ګپي مګر که ته 0-1-5 دغه سکور کوي یو سلیزه کوي نو هغه بیا د خلکو درته پام زیات در راوړېږي ځکه کرکټ کې کنسسټنسي مهمه ده کوم چې ګوره سټاپ پلیران دي روهت شرما بابر اعظم ویرات کوهلی زمونږ ابراهیم زادران همداسې دنیا کې نور جو روټ ډیوډ وارنر سټیو سمیت کین ویلیمسن ډېر داسې خلک دي چې هغوی ته تاسې وګوره هغه کنسسټنسي هغوی کې ده نو دوامداره چې سکور کوي هماغه پلیری نو پاکستان کې فخر زمان صاحب چې دی هیله ده چې سبا لا سکور وکړي که چېرته لوبه باران وخوړه دویمه ورځ ورته ریزرو ډے ایښودل شوی دی یس پاکستان ورسز انډیا دا څوک نه لوز کوي ځکه د ای سی سی د ایشین کرکټ کاونسل هغه زموږ لوبه چې شوې وه خلکو یې چې افغانستان کرکټ بورډ دغه ته آی سی سی ته دغه ورلېږلی دی ایمیل چې د امپایر نه وروره آی سی سی نه د ایشین کرکټ کاونسل لاندې دغه دی د کپ او افغانستان کرکټ بورډ دا خلک چې تا ته ښکاري دا د جیلم خیاط او دا د خربوزو والا چکري اشرف دوی کې دونه همت نسته دا خو دونه د عقل نه خلاص و چې دغه یې راوړه نړیوال جام د هغې عکس یې همداسې یو دغه نیر سره دغه کیښې هلته دوی عکسونه ایسته خدای مخوار نه که خلکو د نړیوال جام عکسونه دغه سره تاج محل سره ایستلی و ایفل ټاور سره ایستلی و ښایسته ښایسته ځینو کې ایستلی و نو که نور نه مزار کې زینه لرئ که نور نه په دا دارالامان او داسې نور دغه خو مو ولي د خیر نور په افغانستان کې ډېر تاریخي زینه د دوه ورځې دي دا تاسې هر ځای ته رسولی شي یو دوه باید داسې تاریخي انځوري چې هغه په نړیوال جام کې چې کله دا جام ښي د دې سفر چې افغانستان هم پکې وښیي نو چې خلک یې چې یا اټس بیوټیفل نو دغه یو موقع یې دې نه استفاده پکار ده مګر نااهله خلک خو ځکه زموږ ورسره ورانئ چې صرف د کرکټ ټیم نه د کرکټ یو ښه مثبت پیغام رسول دنیا ته د خپل وطن نوم پورته کول دا په دنیا کې دي او اوسني حاکمان چې څنګه همداسې ړانده کاڼه دي ځانونه یې چولي دي همداسې کرکټ بورډ کې ګونګیان او داسې یو بې ضمیره خلک ورټاکلي دي چې بس خالي چې بس زه سیده بس ماشونه وها نو د دنیا کرکټ نن سبا هغه لوبه نه کرکټ چې بلیونز اف ډالر سپورټس دی نو ای سی سی ایشین کرکټ کاونسل دا غواړي چې د افغانستان د پاکستان او د انډیا گیم خامخا وشي دا دې پورې نه ده پاکستانیانو ګورئ ښه او ښه زما د پښتونخوا پښتنو چې کپ وګټي کپ باندې به څه وکړي کپ کې تیشه خربوزې پکې خوري وروره پوه شوې خټکی پکې خوري تیشه دی په کپ کې کپ خو هېڅ شی نه دی اصلي پیسې دي دا پاکستان د دې ایشیا کپ هوسټ دی کوربه دی نو پیسې چې دي دا زیاتره دا پاکستان ته په لاس ورځي نو چې انډیا پاکستان گیم کیږي نو پاکستان ته به د دې زیات شیر د پاکستان کرکټ بورډ ته پیسې په لاس ورځي بیا که فائنل د انډیا او پاکستان راغی نو هغه وایي سونے پہ سہاگا یا 4 چاند لگ گئے ستاسې پې نو هغه شی به وشي نو د پاکستان کرکټ بورډ هغه به خواهش دی چې داسې وشي که باران وسو نو بس بیا هېڅ خوند یې ونه که بیا پوره تاوان دی نو هیله ده خدای دې وکړي مونږ هم د کرکټ مینهوال یو مونږ غواړو چې انډیا او پاکستان لوبه وشي
یا څوک به غواړي چې انډیا وګټي څوک به غواړي چې پاکستان وګټي دواړه ټیمونه بیلنس ټیم دي انډیا سره یو څه مشکلات شته ګوره دا کیشو چې دی د ویسټ انډیز کې هم سکور وکړ کنسیسټنټلی دلته هم 50 والا مګر کیشو د هندوستان پرابلم دی پرابلم ځکه دی کیشو اصل کې اوپننګ کې کویک سکور کوي تیر ځل داسې موقع وه چې نوی بال په لاس ورغی زر زر وکټې لړه شوې نو ځکه د سکور وکړه که چېرته کیشو اصلي ټیسټ به هغه چې کله دی په 15 دېرشم اوور کې راوځي چې بال لږ زوړ شوی او دومره په اسانۍ باونډرۍ ته نه ځي بیا به د کیشو معلومات کېږي او سپینران چې هغه کمفرټبل شوي ځکه انډیا ته دغه ځای کې پلیر پکار دی او بل ښه خبر چې پاکستان د پاره هم دی هندوستان کې بعضې خلک ورته خوشحالي پته نه خو کیل راول ګوره پاکستان دپاره کیل راول او دا شردل ټاکور دا دوه داسې کسان دي چې دا په ټیم کې لوبېږي نو بس تمه ده تینې لکه څنګه چې د افغانستان رحمان الله ګربز د یو سینچري وای بیا هم داسې 5-2-3 او خلک چې بیا به نو کیل راول کې هم ټیلنټ شته استعداد شته خو سکور ډېر کم کوي یو دانه سکور کې بیا څومره لین پیچ کې 2-3 صفر دغسې کې رواني نو دا ښه دی او بل شردل ټاکور کله کله یو نیم وکټې والي نور چې په ټیم کې لوبېږي ښه موقع ده چې د هر یو اپوزیشن دپاره چې ټارګېټېږي نو ګورو به چې څنګه چل کېږي سبا د انډیا ټیم هماغه ټیم کې راول به د چا په ځای څنګه سیټ کوي پاکستان شاهین افریدي نسیم شاه and حارث راو بریلینټ داسې بالران دي چې انشاءالله یو ورځ د خدای دې وکړي که نور هېڅ نه زه چې که افغانستان ته لاړم وخت مې پیدا کړم او تاسو ته ویلي زه به یو خپله یو کیمپ دغه کومه چې یو فاست بالر را پیدا دا زه سره منم نه چې د افغانستان غوندې خاوره کې به داسې بالر نه وي چې 150 سپیډ به ولي ګوره زموږ سره خوا کې پښتانه دي د پښتونخوا هغوی 150 سپیډ والا پیدا کوي خو همدغه ستاسې د پلار نیکه وطن چې دی دې کې به پیدا نشي خو نااهله خلک ناست دی جیلم خیاط د خربوزو والا چکري اشرف میرویس اشرف او جیلم خیاط نصیب دا سی او ته یم پوه شوې دا چې ناست دي دا سم خلک پرېږدي نه نو دې دپاره به انشاءالله راتلونکی به ښه د افغانستان لږ صبر پکار دی ځکه اوس ګوره هر څونه چې څه وکړي تیشه اوس دوی غواړي شاهدي کیپټن کې کیریانې کې پوه شوې نو انشاءالله دوی وخت هم کم پاتې دی خدای پاک به دغه کوي اوسني حاکمان چې لږ ورو ورو ویښ شوي دي خپلو کې هغه د ګل مرجان او د پخوانی اشرف غني والا کیسه چې د هغه دلته هم ده هغې باندې اوس لکه داسې ښکاري چې دا د امیر المؤمنین غڼه ډله چې دا د اشرف غني دا پې کوي کېږي د خیره نو کرکټ به زمونږ ښه شي د انس غمکاني چې په دوبۍ کې ناست دی پوه شوې هغه نه به موږ خلاص شو دا کرکټ چې دې ته به انشاءالله داسې خلک راشي او هیله ده چې دا اوسني چې دوی سره بیا حساب وشي نو د پاکستان انډیا ته بیا راځم اوس د پریډکشن ټایم دی زما په نظر باندې د پاکستان ټیم بهترین ټیم دی یو سعود شکیل او دغه عبدالله شفیق یو لوبول پکار دي کینې که چېرته چیز راغی چې څنګه تانه امام الحق لاړی بابر اعظم لاړی نو بیا یو رضوان پاتې کېږي او رضوان هم وکټ ورکوي دا 3 کسان دي دا باقي چې دي دا ټول په سل رنزو کې اني ټایم راغونډېږي چې پریشر ورباندې چې پریشر نه د مزو ټایم یې ټول به سکور کوي خو بیا هم بالینګ د پاکستان ډېر سټرانګ دی ورسره زما په نظر باندې بیټینګ چې دی هغې کې یو څه صرف یو ځای کې کلیک دی اوورال د پاکستان ټیم بهترین ټیم دی او همدا خو موقع ده دې نه مخکې چې هغې وخت کې پاکستان ټیم دونه خاص ټیم ونه او موږ به پریډکشن ورکاوه پاکستان په طرف او موست لایکلی به هماغه شی کېده نو دې ځل ته یو ځل بیا موږ پریډکشن ورکوو پاکستان از ګنه بیټ انډیا نو انډیا ته به ماتې ورکوي او پاکستان will win the game. Let's see چې څنګه چل کېږي سبا به معلومات کېږي پریډکشن دی یا به سی نه یا که باران به راځي چې باران وشو نیکسټ ډے hopefully again it's gonna be Pakistan.